کابل کې د دیني عالمانو سترې غونډې اجنډا څه ده او څوک وربلل شوي؟ افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په نږدې راتلونکي کې به په پلازمینه کابل کې د دیني عالمانو او قومي مخورو غونډه جوړوي. د طالبانو بیان د ذبیح الله مجاهد دوشنبه پر ټویټر باندې لیکلي د دیني عالمانو په غوښتنه به په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د علماوو یوه ستره غونډه جوړه شي. نوموړی زیاتوي په دې غونډه کې به د افغانستان له ټولو ولایتونو او ولسوالیو څخه ګڼ شمېر دیني عالمان او قومي مخور ګډون وکړي. که څه هم د دې غونډې کره نیټه یا ورځ نه ده اعلان شوې، خو نه تایید شوي ریپورټونه وایي چې ښایي دا ناسته د چهارشنبې په ورځ پیل شي او د جمعې پر ورځ پای ته ورسیږي. له تېرې سیمو د راهیسې د طالبانو لخوا د دا ډول یوې غونډې د جوړېدو ریپورټونه خپرېدل، خو دا لومړی ځل ده چې یاده ډله په رسمي ډول مني چې کابل کې د دیني عالمانو ستره غونډه جوړوي. طالبانو که څه هم په دې اړه څه نه دي ویلي چې یاده غونډه کې به څوک ګډون کوي، خو BBC یو شمېر هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې دې غونډې ته وربلل شوي. BBC ته معلومه شوې له هرې ولسوالۍ 2 دیني عالمان او یو قومي مشر، او له هرې ښاري ناحیې 2 قومي مشران او یو دیني عالم دغې غونډې ته وربلل شوي دي. په ځینې ولایتونو کې ور له مخه دغه کسان ټاکل شوي او یو شمېر یې ان کابل ته روان شوي هم دي، خو ځینو سیمو کې ښایي دا چاره نن ترسره شي. د غونډې د ټولو ګډونوالو شمېر ممکن تر 3500 ته ورسیږي. پر کومو موضوعاتو بحث کیږي؟ طالبان په غونډه کې د بحث موضوعاتو په اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو ځینې هغه کسان چې غونډې ته بلل شوي دي د بحثونو د ممکنه اجنډا مهم ټکي BBC سره شریک کړي دي. د دغو کسانو له خولې طالبان غواړي د همدې غونډې له لارې خپل نظام ته مشروعیت ورکړي او د ناستې له ګډونوالو بیعت وغواړي. نږدې 11 میاشتې کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او دا هم نه ده روښانه شوي چې د طالبانو د نظام او د ولس ترمنځ حقوقي تړاو بنسټ څه شی دی. د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د دوی لومړني مشر ملا محمد عمر هم د دیني عالمانو له ورته یوې لویې غونډې بیعت اخیستی و او هغه نسته یې د مشروعیت بنسټ ګاڼه. د ځینو سرچینو په وینا طالبان هڅه کوي د دیني عالمانو په نامه له غونډې خپل نظام ته د اسلامي امارت نوم دایمي کړي، خو د یادونې ده چې د ډلې په دوحه کې له نړیوالو سره ژمنه کړې وه چې اسلامي امارت به بیرته نه واکمنوي. ویل کېږي دغه غونډه به د لویې جرګې په تالار کې ترسره شي او طالبانو په همدې موخه د کابل پولیتخنیک پوهنتون محصلین د یوې اونۍ لپاره رخصت کړي دي.